ګوره د دین قدر مونږ خلکو کې نشته. مونږ د علماو څه قدر کوو؟ مونږ د طالبانو څه قدر وکړو؟ په لاره به ملا رواني، اکثر به اودس مات کړي، مونږ به یې تپوس وکړو استاد پوی کې چرګه پروت دی څو بورقې ته وباس صبر وکړه چې دی خو لګي او پټې ځان فارغ کړي بیا به دې تپوس وکړي. دین د دین عزت پکې، د دین مسله دا د قرآن یا د سنت نه به تا ته امام د هغې جواب درکوي، د هغې به تم قدر کوي، امام به هم قدر کوي. که مونږ د دین د قرآن او د سنت او د هغې د مسلو قدر وکړو مونږ به په خپل عزتمن یو، او که مونږ د هغې قدر ونه کړو مونږ به بې عزته یو. ګوره نه مونږ د ګیرې قدر کوو، که یو سړی غلا وکړي نو مونږ ګیرې ته نسبت کوو. ته لا جیخې نه لکه د اغلا خو یې دې ګیرې نه را کړې، دا خو یې لاسونو کړې ده. که سړی معمولي غوندې په سیکل چا سره ډغره وایي او ته لا شیخ یې، نو دا بریکونه یې په دا ګیره کې لګېدلي دي چې ته ورته وایې چې شیخ یې. بریک خو یې لاس کې دی. ګوره دا زمونږ د شیطان هغه اثر دی چې مونږ ته ګیرې ته نسبت کوو، پټکي ته نسبت کوو، ګیرې ته نسبت کوو. علم ته لا مولی، ته لا طالب یې، ته لا سپین ګیرې، نو دا رواني دې ګیرې وکړه، او که دا رواني دې پټکي وکړه، او که دا رواني دې علم وکړه. مونږ ته دین سپک ښکاري ځکه مونږ سپک یو.